بسم الله الرحمن الرحیم. ټول افغانانو ورونو ته، ټولو قومونو ته د هغوی نه مو هیله ده، د ارزو مو ده، د عذر ورته کوو چې افغانستان زموږ او ستاسو کور ده، زموږ او ستاسو هیواد ده. نو که دا زموږ هیواد، زموږ کور چیرته بهرنیو جوړولی، نو په طول د 20 کالو کې په تریلیونونو ډالر راغی، خو دا هیواد جوړ نه شو. دا هیواد به موږ او تاسو په خپله جوړو، مټې به رانغاړو، دې هیواد ته به خدمت کوو. په دې هیواد کې به روغتونونه، کارخانې، بیا رغونه، په د معدنونو په استخراج کې، په دې ټولو کې به موږ او تاسو برخه اخلو. که مو ګټه کوله هم به زموږ جب ته راځي، او که تاوان به هم. تاوان هېڅکله نشته د خپل کور په جوړولو کې. نو ټولو افغانانو نه مو هیله دا ده چې کوم خارج ته تللي، هغوی د حتما بیرته افغانستان ته راشي. کوم چې په افغانستان کې د هغوی د تلو کوشش نه کوي. دا هیواد زمونږ ده، مونږ به یې جوړوو، مونږ به یو بل ته گذشت کوو، یو بل ته به عفو کوو. از همه مردم افغانستان و از همه اقوام افغانستان امیدوار هستیم، عذر برشان میکنیم که افغانستان مملکت ما و شماست، خانه ما و شماست و این خانه را به شریک دست به دست هم میتیم، کشور را جور میکنیم. کشور را طور جور میکنیم ما باید به اروپا و به امریکا مهاجرت نکنیم. کشور و مملکت خود را اروپا و امریکا بسازیم. کشور را بسازیم که نسل آینده ما راحت تر در این زندگی کنه، از مشکلات، از همه مشکلاتی که در افغانستان است او را خود ما حل کنیم. و از جامعه جهانی تقاضای ماست که دیگر مردم افغانستان جور نتین، فشار نتین. اگر در پالوی ما استاده نمیتانین، کمک نمیتانین، لقمه نان پسرای مظلوم ما را نگیرین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.